ما یو تاسو د پاره داسې تعویض راوړلو چې دا تعویض جناتي ده. یعنی جنات چې کوم دي دا په محبت کې ډېر انسان دپاره کامیاب دي. او که کوم انسان دا تعویض کول غواړي نو تعویض اول پوره ویډیو وګورئ، هغه د بعد دا تعویض وکړئ. ولې چې دا څومره آسان دی، هومره ګران هم دی، اور چې څومره سخت اثر په بل لري دغه شانتي سخت اثر په تاسو به هم لري. نو دې د وجې نه تاسو دا تعویض ډېر سوچ سمجھ کې وکړئ اور په هغه ټیم کې وکړئ چې کله تاسو ته د دې تعویض ډېر زیات ضرورت وي. هغه حالات کې تاسو دا تعویض لیکلی شئ چې کله تاسو هر څه نه ناامیده شوي وئ یا ستاسو مینه ستاسو در وړاندې بل چاته د محبت لاس ورکوي. نو بیا تاسو دا تعویض وکړئ، انشاءالله تاسو به ورکې کامیابي پایئ. نن سبا اکثر داسې علما شته دي چې تاسو نه بې انتها پیسې واخلي او تاسو کار هم ونه شي. نو دې د وجې نه ما دا چینل په پښتو کې جوړ کړی دی چې زما پښتانه وروڼه پښتنې خویندې په دې چینل باندې ډېر اسانۍ سره پوهیږي. اور دې د وجې نه چې د چاته د تلو هېڅ هم ضرورت نشته. بس تاسو دا ویډیو پوره وګورئ چې تاسو په مکمل چال باندې پوهیږئ. تاسو ته چال زده شي نو بیا به تاسو دا تعویض لیکئ. که تاسو دا تعویض بغیر د اجازته ولیکلو نو چې کم نقصان به د تعویض ولا جنات درکوي هغه به ستاسو خپل تر غاړې وي، زما به پکې هېڅ هم نه وي. نو دې د وجې نه چې کله تاسو دا تعویض لیکئ نو تاسو به اول صفا سوتره ولمبئ، بیا به ځان پورې عطر ولګوئ، یعنی خوشبو به ځان پورې پورې کړئ. بیا چې کله تاسو تعویض ته کېنئ نو په بند کمرې کې به کېنئ. د شپې 1 بجې نه 19 تر 2 بجو پورې د دې تعویض ټایم دی، یعنی 1 غنټه ټایم دی. اور ورځ چې د تعویض مقرر ده هغه د مانګل ورځ مقرر ده. او که مانګل ورځ نه وي نو تاسو دا د جمعرات په ورځ هم کولی شئ. بیا چې کله د تعویض تاسو ولیکئ مکمل کئ، د هغه هلک یا د هغې جنۍ نوم به ولیکئ. بیا که هغه جنۍ وي نو بنتې به کوئ او که هلک وي نو بن به کوئ. بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ، بیا به الله خوب ولیکئ، بیا به د هغه خپل نوم ولیکئ اور د خپلې مور نوم به ولیکئ. که تاسو هلک یې نو بن به ولګوئ او که جنۍ یې نو بنتې به یې کوئ. اور زیاته تر داسې شته دي چې هغه وایي چې موږ ته د تعویض ډېر زیات ضرورت دی اور په کمنټ کې اجازت هم اخلي اور زیاته تر کمنټ کوي چې موږ ته د دپاره تعویض راکړه. نو هغه دپاره تعویض تاسو ته زه درکولو ته تیار یم، ولې چې ستاسو دپاره خو زه دا ویډیو جوړوم او تاسو دپاره ما دا چینل جوړ کړی دی. د هر یو تعویض چې کوم دا یو زکات وي، نو دې د وجې نه د هر یو تعویض چې کوم زه تاسو له درکوم د دې زکات ما ادا کړی وي. که دا تاسو بهر زما د اجازت نه کوئ نو دا تاسو دپاره هېڅ هم د پیدې نه دی، الټا تاسو ته نقصان هم در رسېدلی شي. اور ما اجازت اخیستلو دپاره آسان شرط ایښی دی تاسو دپاره چې زما چینل سبسکرایب کړئ اور په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. نو زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. ها نو راځو په دې باندې چې کله دا تعویض مکمل شي تاسو په خپل نوم ولیکئ، د خپل محبوب نوم هم ولیکئ. نو بیا به تاسو دا تعویض یو په سپینه کپړه کې یا په سرې کپړه کې دا به تاسو راونغړئ. او که توره کپړه وي نو بیا هم څه فرق نه پرې وځي، خو دا به تاسو راونغړئ او یو شین کې کار یعنی یو درخت پورې به ولګوئ، خو چې هغه درخت کې ازغي نه، ولې چې د ازغو تعویض چې کوم وي هغه د دښمنۍ دپاره یا د نفرت دپاره وي. نو دا به تاسو چېرته په خوشبوداره درخت کې ولګوئ. نو هغه که خوشبوداره درخت تاسو ته اویلیبل نه وي نو تاسو دا عام درخت کې هم لګولی شئ، خو کوشش به کوئ چې د کیکر کې یا د بوټي کې ازغي نه وي. نو دې د وجې نه چې کله تاسو دا تعویض وکړئ انشاءالله ستاسو محبت به ستاسو خپو کې ناڅي. که هغه دوست دپاره وي، که هغه ښځې خاوند دپاره وي، که هر یو رشتې دپاره وي چې کوم مقصد دپاره تاسو دا تعویض کوئ نو ستاسو به مها مقصد حاصل شي. دا تعویض چې څومره آسان دی دومره خطرناک هم دی. نو دا تعویض ډېر سوچ او سمجھ کې وکئ، هسې نه چې تاسو چال باندې پوه نه شئ او تاسو بغیر اجازه د دا تعویض وکئ نو تاسو ته به ډېر سخت نقصان در ورسي.
د وجینا اول په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ، بیا زما چینل سبسکرایب کړئ او چې ویډیو مو خوښه شي نو خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او چې کله تاسو دا تعویض کوئ نو تاسو به چاته ذکر نه کوئ. او چې کله تاسو دا تعویض په هغه کیکر کې یعنی په هغه درخت کې ځوړند کوئ نو تاسو به شاته نه ګورئ. ارمان ته چې تاسو ته څوک اوازونه هم درکوي نو تاسو به شاته نه ګورئ. نو دا ویډیو تاسو دپاره ډیره بهترینه ویډیو ده، هغه خلکو دپاره چې هر یو شي نه مایوسه شوي دي. نو زما اجازت ستاسو ته درکړی دی، یعنی زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نو زما د اړخه به تاسو ته اجازت میلاو شي او چې تاسو دا تعویض وکئ نو انشاءالله تاسو به په خپل مقصد کې کامیاب شئ. زما په دې چینل کې به تاسو ته هر مقصد لپاره ویډیو ملاویږي، تعویض به ملاویږي. په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.